السلام علیکم مورې. وعلیکم السلام. څه ویا؟ نن خو ډېر ناوخته نه و. مورې کار نه خو وختي چوټي شوې وه، خو علي سره د هغې ځای کې لږ ایثار شوم. وصاله زویا تا ته خو ډېره ګرانه ده. سهار کالج ته لاړ شي او بیا د هغې نه پس دوکان ته ځې زرې زرې شي راته. و مورې و زما ساده مورې، ګوره مورې تعلیم دپاره خو پیسې ضروري ده که نه، چې کار نه کوم نو څه به کوم. یا زویا ستا خو تعلیم ډېر زیات ده، خو زما دا دعا ده چې الله دې کامیابه کړي. امین. زویا ما تا سره یو صلاح کوله. سلام؟ خو څه سلام مورې؟ زویا د پورې کلي نه د ملک جلات خان ښځه دلته راغلې، هغې سره د یو نوکرې کار دی، که ستا خوښه وي نو ښه ورته وکړم. مورې تا ډېر زما دپاره ځان خوار وزار کړی دی مورې، او زه نور ستا په خدمتونو او په دې منډو تړلو خفه کېږم مورې، خفه کېږم. زویا تر څو چې ته په خپلو خپو نه ولاړ نو دواړه به لاس او خپې وخو. باغ سم سورېدو ته نږدې دی او ما کې لا د منډې تړلې طاقت شته بچیا. زه به څه ووایم مورې، تاسو زما نه ښه پوهېږئ چې څنګه ستاسو خوښه وي. صحیح ده زویا، اوس زه ځم چې ډوډۍ راوړم چې دواړه یو ځای وخورو. ښه راځه دلته کښېنه. اوکې ماما زه کالج ته ورځم ناوخته کېږي. ناشته ماما ناشتې خوړو خوندونه کو زه به کینټین کې څه وخورم. اوکې ډېر زیات ضروري ده. اوکې الله پامان. او مورې کله نه چې روشن کړو کار پرېښی دی، د دې ناشتې خوړو خوند نشته دی. دا خدا مور خو یې د اخلي پخلي نه بیخي ځان خلاص کړی و. بچې د مور په لاس کې د ذایقه نشته، کښېنه. یوې کونډې سره مې خبره کړې ده، نن به د خیره کار نه راځي، ستاسو د خبرو نه به خلاصه شم. او که نه مورې که دا حال وي نو نور کار ګران دی. نومرې زه خو به یې خامخا کوم، ځکه چې ستا له لاسه که نه. بس بس د بچو په مخ کې د څه وي، کله یو کله بله. د بچو په مخ کې خو به دا قسم خبرې نه کوو که نه. تم چېرته کوې ساله په انتظار دې مړه کړو خدای مسلمانه. اخري کلاس یار ډېر لازمي وه. کاشف ولې یارو والله انتظار هم ډېر وکړو یارو. بڑا خیر دی که یار هندو د یار دپاره غټه غوښه وخوړلې که تاسو انتظار ښه اشنا سوالونه دې یادول او که خالونه دې یادول. کاشف اشنا اول سوالونه دي او خالونو ته خو وخت شته که نه، او بیا هغه د چا خبره وایي هغه طالب نه مولا کېږي چې د سوالونو نه خالونه مخکې کېږي.
وای سالا حالونه په ژوند کې ناڅاپه راځي اکثر د انسان نه سوالونه خطا کېږي مثال یار دا کمپاټ هم خیر دی خو کله د پیل اواز در باندې وشي واه واه علي خان اشنا ژوند یو داسې استاد دی چې امتحان یې ولخلي او سبق وروسته ورکوي زموږ څلور واړه حالات جدا جدا دي زه د دې نه هم خبر یم چې په مالدارۍ کې څومره سهولت دی خو تاسو د دې نه نه خبر چې غریبي د کومې بلا نوم دی یار ته خو سیریس شوې خو غوسې ګپ لګو ما هم در سره ګپ لګوم مړه پرېږدې دا خبرې دی چې ځو چې وسکو او تیزې چې څکو چې دا مازغم ته پوه شي راځئ کور کې اتالیان ته ستاسو کار ته ما خوښ شو تاسو غواړئ چې دننه تاسو په کور په کار ولګي اشاره شي په تنخواه باندې نه خبر او بعد دعا کوه چې ستا د لاس تخني پخني زما د پښو خوښ شي حاجی الله بخیر کی ان شاء الله زما د لاس پخلی به در خوښ شي د نن نه بس کې چې ستاسو په حواله دي فایزو کبیر نه روان دي اخلي پخلی وکي ټیک ده بیبي جی عمرې لا تاجان خو خبره معلومه ما یې معلومات کړي دي خانداني خزوله چې د غریبۍ په وجه باندې حالات داسې شوي دي علي ته مثال یار کله به چوټي کې هغه یارانو د غوبل راوستي دي چې دلته کې شپې لراشي ورته کاشف او شپه کسي اوسګار دي استاد په دکان کې نشته زه دکان یوازې خو نشم پرېښودی یاره خو یار د استاد به دې کله راځي استاد پرېږدې 5 بجې چوټي کوم چې چوټي کم درشم بیا به ګورو ورو مورو پیدا و یار هغوی په تمه دي خامخا وځو ښځه لاړ به شو یاره چې چوټي کمه تا ته به زه رنګو کمه لاړ به شو ښه زه اوس ته ورشم خوښه دې ده ټیک شو ټیک شو ځه ملک صاحب یو ځل مې بیا ښه سوچ وکړ دا د فایزې د ټول ژوند سوال عمرې ستا څه خیال دی چې زه به خپلې لور له بره لټوم سلیم خالق دی د خپل جاګیر تن تنها وارث دی اوې ټول به دې لکه د نواب یا ساتي او ګوره ملک صاحب ژوند یوازې په ډېرو پیسو نه تېرېږي د انسان نور هم ډېر خواهشات دي جذبې وي ارمانونه وي عمرې دا څه فضول خبرې کوې مړې صفا صفا وایه مطلب څه دی ملک صاحب زموږ هم دغه یوه نیازمنه لور ده او موږ د هغې مرضي نه ده معلومه کړې کوم چې د هغې حق دی عمرې دا زموږ د خاندان د روایتو خلاف دی منګه
چرې هم د لور خور نه دا قسمه پوښتنه نه ده کړې نه ده کړې. ملک صاحب ستاسو د خاندان روایت د شریعت د اسلام نه دوی نه دي. لور خور له دغه اسلام ورکړی دی چې د هغې مرضي به معلوموئ. ناشته مې تیاره کړې ده. ولې تاسو چېرته ځئ سو؟ ترور زه په کینټین کې ناشته وکړم. زه ځم په ما ناوخته کېږي. فیضي ولې فیضي بچي ولې راختایي؟ ماما ټولې ملګري راته په انتظار ناستې دي او نن مې ډېر زیات ګران اسایمنټ دی او ما یې تیاري نه ده کړې. الله به خیر کړي ته ټینشن مه اخله هر څه به ټیک شي. زه مورې دعا راته کوه. ولې نه بچي ولې نه کامیاب شي. کبیره بچی که فایزه خبر شول قیامت برابر دی. د هغې تعلیم به هم نیمګړی پاتې شي او بیا ماته دا جنۍ معلومه ده دا ډېرې ضدي ده. مورې سلیم خان خو د جاګیر خاوند دی او بیا پیسې ته پسې اعتراض دی. بچی ستا خبره ډیک ده خو دا خبره دې ستا او زما ترمنځ وي. د فایزې سلیم خان بلکل نه دی خوښ او که چېرې هغه واده م شوه نو هغه به په هغه کور کې په سرو سترګو ژاړي خو دلته به په دې کور کې زما زړه لکه د شګې د کمر دوبېږي. مورې دا ته خو د بابا د فطرت پته ده. د بابا هر فیصله حرف اخیر وي. د بابا فیصله زه بدلولی خو نشم خو البته رستو کولی شم. मैडम तमा खबर हो रहे जी मावी स्टासु पाउच शुक्रिया. नजी इस खबर خبره ور जी ما ویلې ته خفه کېږې نه نو دی نه لږې پیسې والا دې کې ډېرې پیسې وي دا که د بل چا په لاس ورغلی وی نو هغه ماته نه واپس کړی. نه جی دا به د مناسب نه ښکاري او بیا دا که ستاسو لوی هم نه نو ما به دا خپل مالک ته د اسلام په طریقه رسول. تاسو ته خو پته ده چې زما نور هېڅوک نشته او کور ودانول زما مجبوري ده. پوه یم سلیم خانه بچی پوه یم خو بس دومره صبر راته وکړه چې د فایدې د امتحان سر ته ورسي. څنګه چې ستاسو پوهې کار دی خو چاچي پکې سونه دی. ملک صاحب د خپلو فیصلو په خپل اختیارمند دي. زه به پکې څه ووایم؟ خدای کاکا جي زه به نو اوس ورشم. کښېنه سړیه
هر وخت د خپل لاندې وګوري کینه چې اوس کې بیا به نه کاکا جی چې بسکله ده بیا بشي خدا په مخه ده ښه فایزه ستا د غنم لږ ورځې پاتې دي بیا به دې زما پجرې ته راورسوي نه جي دا ماته مناسب نه ښکاري دا که ستاسو هم وي اسلام چې کومه طریقه ښودلې ده دا به ما په هغه طریقه خپل مالک ته رسولې فایزې ستا زړه خو دومره بېواره شو چې ته نه مې تپوس دې وکړم. بیبي हाँ त्रोरे भाया چې مې طبیعت مني त्रोरे خو خدا اساسا وروړم ویم یارانو زما خدا طبیعت داسې دی چې محفل دې وي ساقي دې وي شراب دې وي او ځواني دې وي او وصال یار دې څه وایي کار دې وي بس کار دې وي کتاب دې وي کتاب دې وي هغه ځکه یارانو چې کتاب زمونږ د ژوند یو داسې ملګری دی چې هغه مونږ له بې د لالچه ډېر څه راکوي کم چې د دنیا مونږ له یو څیز نشي راکولی د کتابونو سبقونو دا کیسې پرېږدئ زه خو یم جال راواخلئ د کاشف دې په کلي کې په خوړ کې میان دي د میانو ښکار به وکړو ښکار بالکل علي ټیک وایي ځان سمالګه مساله راوالی د شیګي ډنډ په غاړه به وراته کو ډېره مزه به وکړي اوه یارانو ویم تاسو بیا ګورئ څه ته زه ځم کور ته جال رالم او تاسو ځان تیار کړئ وګوره زما دا یو خبره یاد وساتئ زه به درنه ګورې زر دوکان د ځم ښه زما د استاد د ګورېدو تاسو ته ښه پته ده راځه ماړه هسې رنګ کې بنګه چوش ستا عادت دی هېڅ هم نشته څه چې ځو راځئ راپسې هلکه راشه دې ګاډي دا پنکه خو لږه بنده شوې ده دا لږه چیک کړه یاره چې زه خو د ډینټ کار کوم خو زه ګورو ټرای پې کوو زه درځم د دې مطلب دا دی چې دا لږ سار کالج ته ځي او بیا ماسپښین مزدوري کوي وای الله څومره خواري کوي خنجیب تاسو سره پوښه دا ټیک شو
हेरा मेरा बानी यार सो कैसे शो نه جی نه اصل کې سوچ مې کومه دا نورم ګوره ښه شی دی زه ډینټینګ کار کوم ویلډینګ کوم او نن مې پکې دام زده کړو शाबाश जिंदाबाद نه جی نه مهرباني الله مې عزت وکړه بس دعا کوئ مهرباني मेहरबानी बोली फाइजी खैर खुद ही करना لا لا خیر دی हर यो गम बदर नलर कड़म खुशाले बदर पसर कड़म کور کې څوک نشته د مېرمن دې کمرې ته ورځم چې څه صورت حال دی زبدم رمی ندر کم چی دنیا بشی حیرانا زبدم رمی ندر کم چی دنیا بشی حیرانا نظر کم فائزه اوس هم لنډې قیامت ښکاري دومره جرم چې ته زما کمرې ته بې اجازته راغلې دومره پریوته کار ته وکړسینګه و فائزه په شرع کې څه شرم دی او بیا ته خو زما په نامه ناستی دا بکواس دې بند کا او ته زماره کمرې نه قسمت دې ښه دی چې بابا او ورور مې کور کې نشته ګینی خیر دې نو او ته زماره کمرې نه درته مې وځه ګوره فائزه تو خاصه غوسه شوې ما خو چوپ نن درته یو خبره ښکاره کوم چې ته زما ډېر بد شي او زه تا نه د انتها نفرت کوم مهرباني وکړه چې بیا زما له سترګو وړاندې نه شي آوټ ګیټ آوټ د تربور لوري ته به د سلیم خان انتقام ویني طالب استاد نفرت جواب ترکوم او داسې زخمونه بدل درکوم چې نه به چاته ښودلی شي او نه به حل ویلی شي ولې حیرانېږې فایزې ما ته پته ده چې زما باره کې سوچ کوو او هم ستا سوچ مې کولو کله نه مې چې ته لیدلې نو داسې لګي چې په ژوند کې مې چا خوشبو شیندي ولې ونې دا ټولې خوشبویې زما د مینې دي او دا خوشبویي او داسې خوشبو ده چې کله به پرې خزان لري شو دا زما نوم واخیستو که نه دا زما نوم څنګه درځي زما نامه تم زده کولی شي خو تا کوشش نه دی کړی ګنې مینه خو د ازل نه جوړېږي
زما یو سوال به ومنې ها او وای زما پلار زما رشته به ځای کړې ده خو هغه زما نه دی خوښ ما که نور څه ونه کړو بل سال به مړ کړم خو د هغه په ډولۍ کې به کښېننم فایزي ماما فایزي ولې وارخطا یې او دا خبرې چا سره کې نه ماما هیڅ هم نشته ما خو چا سره خبرې نه دي کړې فایزي بچي هغه اتاجان تر ورانغه چېرته ناجوړه خو به نه وي ماما نمبر هم نشته چې معلومات هم دې کړې وې تاسو ته یې کور معلوم دی کور خو یې ډېر لرې دی ډرایور ته معلوم نه وي ماما که ستاسو اجازه دي نو زه ورشم بابا او لالا چې راځي د هغې د راتګ نه مخکې به زه راغلی ورشه خو بیا په وخت راځه او زما تپوس هم ورته وایه ټیک ده ټیک ده ماما یو د بابا ټلیفون دی हेलो हाँ लाला सिंगे शुक्र बिल्कुल डूबी مورې شکر دوست ته به لګه کمه شوې ده زه ورځم میډیکل سټور ته که نه چې تا لږه دوايي راوړم ښه دوايي لږه راواله بچي والله کمې د مرۍ نه تېرېږي ټیک ده مورې کمه به راوالم صحیح ده بیبي تاسو کېنه زما شکو چې تاسو به بیمار یئ ځکه مور راولېږلم بیبي ستاسو د راتلو په تکلیف ډېره خفه یم سهار مې ډېره زیاته تباه وه خو په ځان کې مې د درتلو تاب نه لیدو هېڅ خبره نشته ترور بیماري خو د الله کلام دی چې په انسان راځي مورې دوايي مې راوړه وصاله بچي دا تاسو دواړه یو بل د کله نه پیژنئ ترور دې ستا زوی دی او بیبي مال د خدای دی دا زما زوی دی چې مال د خدای دی نو په دې مال کې موږ ته هم زکات پکار دی مورې تاسو را دوايي واخلې زه چای ولا سره وړم او بچي روړه ځکه چې بیبي مونږ کره په ډوبي ځل راغلې ده او خدای دې د دې ډومبي ځل آخري ځل په ژوند کې چرېم نه راولي یار دی وصال کې دا څه مصیبت دی چې رنګ ورته کوه او نمبر نه اوچتئ ته صبر وکړه زه د علي په نمبر ورځم یلګه د کتابونو هغه چنجي نمبر نه اوچتئ چې چېرته دی اوهو ټیک ده خو وصال تو وایه چې زه کاشف شپې له کلي ته درځو صحیح ده صحیح ده وای چې د وصال مور بیماره ده هغه غریب هغې څه سهار داسې په منډو تړلو دی وایم الله دې روغه کړي نو سړی موبایل خو اوچت کړي که نه ته راځه چې ورشو زه د خیره
बीबी जी ستاسو ډرایور تادی کوي وای چې بیبي ته راځي نا وخت دی رساله ما تا سره د ژوند د تیرولو فیصله کړې ده نور نه پوهېږم چې څه به کېږي خو چې ته زما په ژوند کې نه یې نو زه به هم نه یم خو بیبي دلته څوک هم په شال کې د شړۍ پیوند نه مني نو بیا تاسو دا فیصله څنګه وکړه دا زما شال دی که زه یې په شاړۍ اچوم او که په شپون دا زما مرزي ده अस्सलाम वालेकुम मामा वालेकुम सलाम खैर बच्ची खैर खुदे का ना मामा तो खो नन ډیره پریشان ښکاري ها سلیم خان راغلو سلیم خان راغلی سلام تبادل ډیلا تبادل ډیلا ماما بابا ورته څه ویلي د خاندان اصول په جاګیر دولت او په شان او شوکت وي د روحت د خپل هدي کوي بل ورځ بل د نکاح ټا ورکا نکاح ماما ما ته مخکې ویلو که زمانه مرزي خلاف څه وشو نو زما زهر خورم او ځان په مړ کوم سبوشي سبوشي ستا په مړ ودان حیات بدل شي نه سبا په دا ضرورت نه بلې سره کېږي بل ورځ د بلې سره بل ورځ د بلې سره نو ماما زه څه وکړم څه وکړم زه بله مرضي وکړه ستا مور به ستا ملګرتیا کوي زما په خوب او خیال کې هم ته فایزې خو څوکم ستا د ماڼۍ دیوالونه دومره لوړ دي چې زما د حیثیت لاس ورته نه رسي هلو بیبي ته دا ته جاړه ولې او ټیک ده زه به تا سره میلاو شم صحیح ده صحیح ده فایزی 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 چرته یې چنه څه چغې شروع کړې څه چغې ملک سے فایزه پر کمره کې نشتا فایزې یہ خبر سی شوجنی بلې خان بابا فایزه څه شو
بابا موږ له فورن دغې لټون پکار دی کبیر خانه ورشه او فایزه ولټوه چا چې زموږ د حیا څادر وړی دی انجام یې د دنیا کوي ورشه ښه بابا څه چې وشو ښه ونه شو وصاله بچې ستاسو د دواړو د سرونو را سره غم دی خانان دواړه طرف ته ډېر زورور دی بیبي د دې خبرو نوې سلسلې جوړېږي زر د زر د رضوانو نکاح کول پکار دي او د نکاح نه پس دې د دې علاقې نو باسل پکار دی ځکه چې خانانو ته پته ده چې موږ د وصال دوستان یو او یار ستاسو ځای به ضرور لګي ویم د بیبي فکر مه کوئ بیبي به زه کور ته ځان سره بوځم او تاسو دواړه به دا علاقه پرېږدئ موږ د سبل د بندوبست کړی دی موږ دواړه ورځو موږ راپسې چې دا نکاح ضرور کړو بیا به ګورو راځه لکه لورې ستا پلار به په زړه کې سوچ کوي چې موږ څومره نمک خراب یو خو موږ ستا د ارمان په خاطر په خپل ځان رانه کړه لور په خپل ځان رانه کړه مورې دنیا چې هر څه وي نو وایي با تاسو رسمونه راکړی دی اوس دا لاس ستاسو لاس دی یا لکه خانانو جی خان جی څه خدمت وکړو یا لکو او وصال د سره نه ښکاري ولې کار له نور راغلی یاره جی څه پته نه لګي او هغه نمبر هم بند راځي دته پتا کنه دا خو پوخ یار دی یار نمبر یې نه لګېدو زه خو پسې په خپله دوکان ته ورغلی وم د وصال کور ته تاله لګېدلې ده او ښه به دا وي چې په رضا دغه پته راکې کنی نو ښه بدلني خان تاسې زبردستي کې ما درته ویل که نه چې ما ته پته نشته نو بیا ما ته دغه ټولې ټکانې معلومې دي خو یوه خبره مې یاد ساتئ که چېرې ستاسو پکې لاس راووتو نو د ځان انجام به وګورئ راځه سلیمه چې ځو
شک صحیح خط د عزت کنډر اته جانې زوی کړی دی حیرانېږه مه همېرې حیرانېږه مه خو زه تا ته حیران یم تا ته حیران یم چې ته د خپلې لور د عمل نه نه وې خبر ملک صاحب ما ته څه پته وه خو په دې کې ستاسو هم قصور شته تاسو ته ما ویل چې د فایزې دا رشته نه ده خوښه عمرې ولې دا به ستا د لور خوښه ایسه من خان خیل چرم د لور خور نه دا تپوسونه نه کوو دا زموږ د شان خلاف دی ګوره ملک صاحب زمانه بدله ده دا اوس هغه زاړه وختونه نه دي او بیا سم واده کوي دا تعلق د جنې په مرزي پکار وي دې مطلب دا دی چې ته دې له لور مرګره وې ها دا لارې خدای وتا دا سم کړی دی تا ته څه وې ملک صاحب زه خدا خبره تاته د هغې خبرې په رڼا کې کوم ستا لور ما ته ویلو چې زما سلیم نه دی خوښ عمرې دا خوښه به ولا د مرګه پاتې کړم ډېر زر به یې ووینې ډېر زر فایزې اوس څه سوچونه کوې کښتۍ خو مونږ ټولې سوځولې دي اوس خو به مونږ په همت کار کوو امتحان خو به راځي ایساده چې ستا لاس مې په لاس کې وي نو زه د یو امتحان نه نه یېرېږم د محبت لیوني څومره بې سره دي فایزې ما ته او تا ته دام پته ده چې زمونږ د محبت دا واده ورسې ځلې دی بیا هم مونږ غټ غټ امیدونه تړلي دي درنګ دی او که ساتله دی مري به ضرور ما چېرته یو کتاب لوستی و چې محبت چرې هم نه مري محبت د چینې زنګون دی چې یو ځای بند شي نو بل ځای غورځنګ وخلي بلکې هغه لیکوال خو دومره پورې لیکلي وو چې دا کم رنګ پرنګ ګلونه موږ وینو دا د مینو هغه مخونه دي چې مړه دي او خورو بیا زرغون کړي دي واه فایزې واه ستا جملیاتي ذوق خو د ستاینې وړ دی خو درېغه چې دا دنیا 2 منټه کا وبرېږي ساده زما او ستا نکاح وشوه زموږ مینه لا هم دومره ټیکاولی وې اوس که مرم نو ستا په نامه به مرم د رواجونو نه یارانو د وصال ژوند ته خطره ده او خانان دغه په بوی پسې ګرځي او دغه دا یوازې پرېښودل بېوقوفي ده نو څوک یار مونږ ورته ویلې چې بهر وځه روزه ما او بیا خو به د خرچه مونږ رسو نه شپه که نه خبره د خرچې نه د خطرې ده د هغه مرګ
لکه د تورې د هغه په سر زانګي. نو بیا موږ له څه پکار دي چې څه وکړو؟ او یار ته څه صلاح راکړه چې موږ پې عمل وکړو. زه خو وایم چې تر څو پورې د وصال د مسلې څه حل نه راوتی تر هغې پورې به موږ 2 کسان د هغه خوا او شا اوسو. ستا خبره ټیک ده علي، خو خانان موږ پیژني او زموږ په لیدو باندې وصال ته هغې رسیدي شي. کاشفه په پټه نه موږ وصال تیار ویلی دی، ښه په ډاګه به ورسره ودرېږو، که بد راځي او که ښه راځي موږ ټولو له به یو ځای راځي. خوښه مې ده موږ د خپل یار نه نه رسو کېږو. په ټیک شوه یارانو چې څنګه ستاسو خوښئ داسې زما هم خوښه ده. دون مویز برای نه کوي سلیم خانه پته نه لګي چې کوم خوا غیب شو. کبیر خانه هغه د علی را روان دی او ما ته ښکاري چې دا کار بغیر د زور نه کېږي. سلیم خانه داسې ښکاري چې دې د وصالي خوا له تللی و، د دې ګډ جوړ برابر دی. ډېر اوچته و، د ده د رګ رګ نه به د دشمن معلومات کوو. زما هم داسې خوښه ده، راځه. څه چل دی تاسو زما لار ونیوله. درته وایم چوپ چاپ ګاډي ته خېجه او چون دې وکړو نو ښه به درلني. مولا خان دا تاسو خو نه کوئ. چپ 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 ته جوړ په خبره پوه نه شوې. خېژه ګاډي ته. یارېږه ما ته اجان ترور ما سره څوک نشته، خو دا راته ووایه فایزه څنګه ده؟ ښه ده بیبي جي، خو ما سره هر وخت غم د هغې د سرونو وي، ټوله شپه په ویښه تېروم. الله به خیر کړي، هر څه به ټیک شي، خو دا راته ووایه چې تاسو نن سبا یې چېرته؟ ترورې سمانه یره مه کوه، ما د خپلې لور مرضي کړې ده. په دې څو ورځو کې ورپسې زما د سترګو بینایي کمه شوه، ځکه چې هغه زما د سترګو تور و. زه وایم چې لږ یې ووینم. ډېره ښه ده بیبي جي، خو ته به هم لږ احتیاط کوې، هسې نه زموږ په وجه تا ته څه نقصان ونه رسي. اته جان ترور دا لږې پیسې دي، دا واخله، دا ته فایزي له ورکه او ما له پته راکړه چې زه څنګه اوزګاره شم او موقع راته ملو شي چې درچکر شم. د خوراک سره د سرایان شو کوڅه یا کومله باندې ده وایا زه خو را ساګانې اخلم، که زما ساګانې بند یم کوي که نه، خو دا ارمان به پوره نه کړم چې وصال چېرته دی. ګوره علي
تو دمو کاردک کيو لدي تورا دوشو چې هغوی ته پسې ګرځي ته وی خیال وکړه مړه او بیا وصالې به تا له څه درکړي زه به تا له دومره دولت درکړم دومره چې ټول عمر به عیش کوې ټول عمر خان خو بیا هم د میر جعفر او میر صادق غداري مې نه ده خوښه د ټیپو سلطان شهادت مې خوښ دی شهادت سهال د زړه مه ستړی کوه خان زړه مه ستړی کوه نو بیا ټیک ده علي دا سره ستا د ژوند دا اخري شپه ده ښه سوچ وکړه بچې ښه سوچ پوه شوې او بیا ته خو د یارانو سره رابطه هم نه شي کولی موبایل خو درنه ما جمع کړی دي راځه سلیمه راځه دې دې خوري ډغرې تا خو یو موبایل اخیستی بل نه خو ما دی چې موکه به کله سمې خوري هلو ښه ده بچې زه اوس لاړ شم په بهر راوتې پلار دې راباندې شکي نه شي ماما तुम्ही बाबा रजा का करा अल्लाह बाहर से ठीक ये सारे बच्चे तो वो बिखरी बाहर बोझा जबरदस्ती बस पैसे ना देगा तो खर्चे परवाह मत कवा نه نه مې د هغې ضرورت نشته بس تاسو دعا کوئ आता जातो समाज दिल को लुंडे बागीचे उस्ते ज़िम्मेवारी خوب په بیدارۍ کوه او د دوی خیال مې ساته ډېره ښه ده بیبي جي الله دې ستاسو قدر وکړي ژوند دې اوسې ساتل ساته راځه بچي دروازه بند کړه اشنا نن به خپل یار د ځان سره بوځو چې به دواړه خپل مړي دلته پرېږدو خبره د پد او د ننګ ده لږ انتظار به کوو چې دا شپه لږه پخه شي خوښه مې ده
شما که یاد دادی سوکلو باید انتظار قربان کنم نو زه ډېر خوږ یم چې تابې شورزونه وینم لکه چې سره نه لوک شوي او که د بچي اولاد باغ وي او نوسان بسې خوږه میوه ده مورې زه یریږم کبیر لالا چېرته په تا شکي نه شي نوره څه مسله جوړه نه شي او که د بچي چې دلته راځي نو ډېر احتیاط کوه نه نه ما ته داسې نه ښکاري چې کبیر اوس هغه کبیر دی ځکه چې د پلار د مرګ نه پس هغه ما سره باس کوي مانه د فایزې نامه اخلي الله دې وکړي چې زړه یې ورغلېږي او که روغ وشي نو زموږ د ټولو ژوند به خوشحاله شي همداسې ده ښه ده زه اوس ورشم چرته تللی وې؟ کبیره بچي د زنانو بسور وي د دنیا غم خاده او بیا خو تا ته پته ده چې زه یو وزر یم مورې هر څوک دروغ نشي ویلی خو که هر چا ویلې شوې نو ښه به وي څه مطلب زه تا ته ګناه نه کوم ځکه چې ته یو مور یې او مور د اولاد هره غلطي معاف کوي مورې فایزه زما هم خور ده اوس د دې خبرو نه هېڅ نه جوړېږي ماله د هغې پته راکړه زه د هغې سره ملاوېدل غواړم څه کبیره بچي تا د فایزه خور معاف کړه او مورې او زه به هغوی دلته راولم او هغوی به دلته مونږ سره اوسېږي او خوشحاله اوسې بچي تا د کور لیدلې نه ده سب د سهار ستوري دی ځکه فایزې زیرې کوم یا زویا زه تابش پوری کلی ته بوزم چې صدم تعویز ولوکي ما ته د جبې ښکاري او مورې دیو څو خيار شوی دی روان اوس جبې هم راځي او پتا پسې په جبې راځي ځکه چې ځان سره د ډېر عادت کړی دی اترېږه مورې چې زه به لږ پیسې راوالم د لارې د خرچ او د شکرانې خوشحاله شي زه لاړو بچیه دوا کوي هلک ته خیال کوه مورې خاص سړک ته لاړې لږ باندې خیال ساته مور مې ده دا
دا به یو ورځ موږ په غم اخته کوي. هلو مورې دا څه وې؟ ټیک ده مورې، زه به انتظار کوم، خو هغه هم ډېر د بې صبرۍ سره. دا د څه دی اورې د ښځې چې په مخ دې د سپرلو رنګونه وشیندل مور دې ته څه وویل؟ وصاله مبارک شه، د کبیل لالا زړه خدای معاف کو، هغه موږ معاف کو او موږ چې دلته را روان دي او هغه موږ ځان سره بوځي. څه ګوره فایزې ګوره پرېږده، ورشه چای راسره راوړه چې زه مې روړه تیارې وکړم. ځه که نه درته ویم ځه که نه. ځه راځه، یا خدای شکر دی. لالا راځه دننه. راځه لالا کېنه دلته کېنه. ولې ونې په ناسته سکې تاسو پسې راغلیم چې کلي ته ځو. ته کې خو نه کنه لالا، اوس به وصال راشي چې به مې یوځي اوس کو هغه خورای به دې مو ویني. ته کېنه لالا، زه چې پاتې کوم بیا به نورې خبرې کوم. وصاله اوچ په خیراله پرېده راغاړې وځه چې دا زړه مې یخ شي. خبره د غیرت ده، د هر څه بخانه کېږي، خدایا د ساتل بدن مرګ دې مرګ. فایزې وتښته، زه درته وایم وتښته، ما ته پته ده چې ته زما لپاره هر څه کولی شي، خو د خپل زړه د خاطره وتښته. د وصاله نه ته به وینې چې د ملک کبیر په رګونو کې ګرځي او ما هغه وینه زما په رګونو کې ده. میدان نه تښتېده، د ننګیالو کار نه دی، سر مې قلم خوښ دی، خو په ځان نه بې پته نوم دېږدم، په ځان نه بې پته نوم. نو بیا خپل مرګ ته تیاره شه. دشمنه کاڼې که سل کاله په اوبو کې پروت وي ورستېږي نه.
نن زما انتقام تکینه لالا اوس به وصال راشي چې به یو ځای وسکو هغه خورای به دې راشي هغه به مومني بیا به څه کنه ولې دغه ما ډېره پوهېولې خو په تا د مرګ ډېره تادي وه خو ته به ګورې خفه کې ستا وصال تا سره دی ته یوازې نه یې پرېږدې Ah!